د جرګې خبره جرګه د ډیرو لویو ولسونو نه یوازې دا چې اعتماد حاصل و بلکې ډایرکټ شتون و د دوی بیا د ولسونو په خوخه باندې هلته یو سیټ وشوي دا بیله خبره ده چې په اوسني زورواک نظام کې بیا د عملي کولو لپاره څومره څه کېدلی شول یا خپلمنځي د پښتنو څه کمزوري وي خو البته د پنجابي استعمار چې خلک پاکستان په نامه پیژني داغه او داغه جوړې پالیسي داغه مخالفت د دغه خاورې نه باسل وتل دای حل وشمارلو چې حل یې دا دی چې ترڅو پنجابي استعمار او د دلته چې څومره پالیسي دي یا د پالیسي لاندې څومره سیټ اپ دي دا چې ترڅو پرې په دې خاوره باندې شتون لري دا مسله به حتمن وي موږ نن هم دا وایو چې دا خطا ته جنگونه پنجابي استعمار راوړي پاغه کې د خپل منو چې زمنګ په خاوره جنگونه عالمی نظر هم لري یعنی یو عالمی صورتحال چې کوم دی د ټول نړیوالو چې کومې پریکړې دي دا هم زمونږ په خاوره موجود دی پنجابی په خپل داسې دومره جرأت نه لري خبر خاخه د عالمی قوتونو د قوتونو یو ملګرتیا شته دی خو دا هم دی چې پنجابی په خپل هم د پښتون افغان ملت دښمن دی او دا صرف اوسنۍ وخت نه بلکې تاریخي حواله لري په سلګونو کالونو تاریخي حواله لري او په تاریخ کې موږ نه دی لیدلی چې کدلتا زمونږ په خاوره باندې یا د دوی سره زمونږ یا د زمونږ د دوی سره داسې څخه خو وخت مونږ نه سره تیر شوی نو چې کستا په خاوره دښمن په پوره قوت سره موجود وي نو زما په خیال سره د امن ارمان لرل هم یو بیوقوفي ښکاري چې دوی په موجودګي کې به هم امن راتللی شي نو هو تاسو چې کومه خبره وکړله مونږ کټ مټ دا وایو چې په دې خاوره باندې ترڅو چې پنجابي استعمار په هر شکل کې هم موجود وي تر هغه امن او ښه ژوند چې کوم دی هغه ممکن نه دی تاسو په خیبر پختونخوا کې د پاکستان د پاوز د هوایي او زمینی عملیاتو مخالف یې د بر وطن په لوی وطن کې د پاکستان د پوځي عملیاتو مخالف یې د تیرای وای زما په خیال سره د پښتون افغان د تاریخي جغرافیې چې په اټک د خوڅو کانه هم راولي کاغه امو ولی کا کابل ولی کا پیښور ولی کا تیرا ولی کا ننګرهار ولی کا کندهار ولی کا کوټه ولی مونږ دغه ټول په یو وجود باندې گزار شمارو دا مونږ په دوه وجودونو گزار نشمارو دغه په د یو وجود درد شمارو او دا د یو وجود زخم شمارو هم څومره چې پنجابی په کوز وطن ظلمونه کوي مونږ خلاف یو هم را پیږي شدت سره بلکې پیږي احساس سره د یووالي په احساس سره په بر وطن باندې چې پنجابی څومره تیرای کوي څومره زیاتای کوي دغه مخالف یو او پر خلاف یې چې خپل سیاسي حرکتونو کې څومره هم څه کولای شو اتمن بکوو او کړي مهم دي په تیرو کې د لارې پښتونخوا د قام پرستانو یو مجموعي نظر دا دی چې ګډ طالبان او بار طالبان داسې نشته دا توپیر چې د پاکستان په پارلمان کې د ځینو سیاستوالو خبرې دي او د ځینو جنرالانو خبرې دي د ځینو تحلیل د پاکستان د میډیا د تحلیلګرانو خبرې دي جنرالانو مباخي نو ستاسو په نظر باندې د ګډ طالبان او د بیت طالبانو ټولو سرچینه چې یو ده نو څه شو چې د ګډ طالبان او د بیت طالبان اوس په بیت طالبان بدل شول او بیت طالبان خو مخکې نه بیت طالبان د ټي ټي پی یا ټي ټي اي د دواړو ته د پاکستان د پوز د دواړو سره دښمنی په یو وخت باندې څنګه په کوم نظر ورته ګوري د دوی خو ټي ټي اي ملګری او د خپل ستراتیژیک اساسه بلله د
کابل د نیولو جشن لمانځه او دا یې د خدای نصرت بللو. ډېرې خبرې نورې 20 کاله د هغو ملاتړ یې وکړ او په ټول قوت سره یې د هغو ملاتړ وکړ. دا څه باعث شو چې یودم دا مخالفت پیل شو؟ آیا تاسو ته هم د مخالفت یو ډرامه ښکاري او که نه تاسو دغه اختلاف چې رامنځته شوی دی د پاکستان د خپلو تګلارو یو غلطه ثمره ګورئ چې هغه دوی په خپل اوس ګوري؟ مهرباني. زما په خیال سره لږ به یو بل څه دي چې هغه هم موږ په نظر کې ساتو. هغه کابل دی او راولپنډۍ ده. کابل او پنډۍ کله هم د یو بل ملګري نه دي پاتې شوي. دوی چې تیر تاریخ هم وګورې په هر ځای کې په هر وخت کې پنډۍ د کابل دښمني کړې ده. د کابل په تخت چې هر څوک کینی دا به د اسلام آباد دښمن وي. دا دوی دا پریکړه کړې ده. دا یو فکټر هم موجود دی. وجه دا ده چې پاکستان یا پنجابي استعمار دا بالعموم افغان وطن د ځان یو مستمره چې دوی استعماریت په کوي برخه شماري. پیرنګي په خپل وخت کې دا وطن چې تقسیم کو نو هغه هم دغه یو هڅه کړې وه چې بیرته د استقلال د ګټلو په ورځ باندې بیا لمنځه لاړله چې موجوده افغانستان به خپل خارجه پالیسی نه جوړوي. یعنی د دوی خارجه پالیسی به زمونږ په لاس کې وي. که په نړۍ کې د چا سره هم یو تعلق جوړوي نو دا به زمونږ په لاس وي، زمونږ په ذریعه به وي. زما په خیال سره پنجابی هغه استعماري پالیسی حتی که تاسو څوک مطالعه کول غواړئ، سټډي کول غواړئ، نو د پاکستان دغه قانون، اساسي قانون هم که سټډي کوي نو دا 95% 95% هماغه د 1935 برطانیا اکټ چې کوم به د هغې مطابق دی. نو دوی نن هم هغه نظر لري چې کوم استعماري قوتونو په دې خاوره پخوا لرلی و. دوی پالیسیز هم تقریبا د هغې په تسلسل کې روان دي. هر هغه څوک چې کابل باندې خارجه پالیسی خپله جوړوله د افغان ملت یعنی خیا جوړوله یا بده جوړوله هغه بیل بیستی، خو چې چا هم جوړوله که دا چیرې د اسلام آباد د پنډۍ لاندې نه وي نو دا تاریخي طور باندې دوی نه د زغملې، نه د برداشت کړي. اوس هم دوی دغسې سوچ لري. بلکې تاسو به اورېدلي وي چې په د اوس وختونو کې هم د دوی خلک دغه خبرې کوي چې د هند سره ولې کابل تعلق جوړوي. دغه خبرې به تاسو اورېدلي وي چې د پلانکي هېواد سره یې ولې جوړوي. هغه شیان دي چې دا هم یو فیکټر دی. د کابل او د اسلام آباد دښمني هم یو فیکټر دی. د کابل خارجه پالیسی هم یو فیکټر دی. بیرته که راځو اوس دغه خبره ته چې رښتیا پاکستان ته د ترهګرۍ ډېره لویه مسله پېښه شوله که داسې شی شته نه. تاسو تقریبا هغه ټول ملګري چې لږ عمرونه زیات دي هغه ډېر په اسانه باندې بیا دغه انډرسټینډ کولی شي چې په 2008 کې، په 9 کې، په 6 کې، په 9 لاس کې ټي ټي پي په اسلام آباد کې اټیک کول، په جی ایچ کیو یې اټیک کړی دی، په وا فیکټري یې اټیک کړی دی، په مناوه پولیس سټیشن چې د پاکستان تر ټولو هغه سټرانګ مرکز دی دوی په هغه یې اټیک کړی دی، اف بی آی اف آی چې کوم سنټرونه په دغې یې اټیک کړي دي، په مهران ایربیس کراچۍ باندې اټیک شوي دي، د سوات نه تر وزیرستان پر علاقې ټوټل 100% په کنټرول کې وي. هغو وختونو کې هم دومره سخت بمبارونه، دومره سخت جنګ، دومره هغه تیز اکشن نه و لکه دا اوس چې دي. نو د دغې نه دغه یو شی ظاهرېږي چې پاکستان دا اوس چې کومه لوبه روانه کړې ده دا د ده نه زیاته د عالمي قوتونو په لاس کې ده. زما اندازه دا ده چې که ایران سره جنګ اوږد کېږي نو یو شک دا و چې د ایران چې
چې کوم مشران دي د هیواد، هغه به د افغانستان خاوره د خپل پټ ځای په تور استعمالوي. نو له هغه مخې چې افغانستان چې داسې ناامني، داسې یو فضا، داسې یو نارملایزیشن د هوایي بریدونو دا هر شی موجود وي چې دغه ځای د دوی دپاره یو قرارګاه، یو پټ ځای پاتې نشي. ولې چې که تاسو ګورئ چې که هلته دوی رژیم چینج کوي په ایران کې، نو یو قوت، یو ګروپ، یو تنظیم چې د ګاونډي هیواد کې دننه پټ ځای ولري، نو هغه خپل وسلوال چې کوم جدوجهد وي، جنګ وي، هغه جاري ساتلی شي. خو البته که ته د دنیا بل هیواد ته ولېږې، رشیا ته هم ولېږې، دا مشان بل ځای ته ولېږې، هغه ځای نه بیا دا شیان کنټرول کول ډېر مشکل وي. نو زما په خیال کې یعنی تاسو وایي چې ټي ټي پی هسې بانه ده او په دې بانه باندې دوی د افغانستان په خاوره باندې یرغل کړی دی. افغانستان عملا تیری ور باندې کړی، د ټي ټي پی په بانه یې کړی. ټي ټي پی اصل کې مسله نه ده، او مسله د ایران دی او نوي ګریډ ګیم مسله ده. دوی غواړي چې د غرب د نوي ائتلاف سره مرسته وکړي او د افغانان چې دي په دې مسله کې قرباني کړي. ستاسو خبره همدا ده زما په فکر؟ زه داسې خیال لرم دا هماغه ته چې کومه خبره کوي خلیل په تفصیل سره نور ورسره زیات دی چې هو واقعا د پاکستان د سکیورټي سیستم چې کوم هیډ دی، سکیورټي کونسل چې کوم هیډ دی، هغه وایي هم چې امریکای چې کوم کار په افغانستان کې کوي و هغه کار مونږ نو ممکن د امریکای خو بل څه کار داسې پاتې مونږ ته نه ښکاري، ځکه چې څه کول هغه په ښکاره ورځ وکړل، چې تلله هم داسې څه نه دي ویلي چې موږ نه څه پاتې شوي دي یا څه شی دي. یو اصله به یاده کړې وي، یا کیدای شي د اوس چې کوم په مختلفو مرکزونو په افغانستان کې بریدونه کیږي، هغه د اصلي ځایونو ولي چې ممکن دغه اصله بیرته په ایران کې د امریکای یا د تر اوسه پورې پښتين صاحب تر اوسه پورې چې کوم معلومات راغلي هغه دا دي چې داسې دقیق معلومات نشته چې دوی د نظامی تاسیساتو یا داسې ځایونو باندې بمبار کړی وي، بلکې په ټولو هغه ځایونو کې چې بمبار شوی، مثلا نن په سپین بولده کې، قندهار کې د کډوالو په یو کمپ باندې برید شوی، پرون په تورخم کې د افغان کډوال چې هم دی پاکستاني پوز افغانستان ته په جبر باندې شړلی او د هغو په کمپ باندې د مهاجرو د کډوالو کمپ د عمري کمپ په نوم باندې په هغه برید کړی. په برمل کې پرون 2 ځایونو کې 7 تنه